السلام علیکم مینوالو په پروګرام کې را سره نن احمد حسین نادان یو ځل بیا ناست دی تشریف راوړی دی د صوابۍ ضلعې نه جلسې کلي نه هغه سره خوا کې شاهزیب دی چې په ډومبي ځل غالبا دلته راغلی دی او د ماڼکۍ نه راغلی دی فیصل فاران صاحب د کلي نه بلکې د هغې دي چمګاوڼ نه راغلی دی ولید دی تاسو یې پېژنئ ما سره یې پروګرامونه کړي دي ولید خټک او زما د کلي د علاقې دی بس دا کوړه خټک دی جواد دی او هم تاسو پیژنئ او پروګرامونو کې اکثر ما سره راغلی دی او په کیمرا باز دی تاسو بیا بل پروګرام کې وینئ انشاءالله ډېره مننه هم کوم مینوالو وروڼو چې تاسو ماته راغلي یې او په دې سیلۍ کې طوفان کې او په باراني موسم کې نو ژوندي اوسئ سدیس زما مینوال دی زما رور دی په حکیم آباد نوخار کې او ما به اوري نو که تاسو خوښه وي نو دا ډومبی کلام به زه سدیس ته ډالۍ کړم او دې سره سره جان عالم عثمان خیل دی نو جان عالم عثمان خیل هم ډېر ګیلهمن دی نو دا دواړه به یو ځای کړم او هغې ته به ډالۍ کړم وایي ستا لیونی به خدای ته داسې ملامته نه ځي ستا لیونی به خدای ته داسې ملامته نه ځي چې ته کعبه شي او د ده سر به په ښکته نه ځي ډېره مننه او د زړه په ورې دیکه راکړه ویلې عقل زده کړه د زړه په ورې دیکه راکړه ویلې عقل زده کړه خلک د بل چا کور ته بې د اجازته نه ځي ډېره مننه جي او هر چا خپل ځان ته یو مقصد د زندګۍ ایښی دی ولید صاحب هر چا خپل ځان ته یو مقصد د زندګۍ ایښی دی زاهد هر سړی هوښیار دی په غلطه نه ځي ډېره مننه جي او زه د جومات په ور ورغلی وم را بیرته شوم زه د جومات په ور ورغلی وم را بیرته شوم ما ویل پوه نه شوم دا الله خو تر جنته نه ځي ډېره مننه جي زه د جومات په ور ورغلی وم را بیرته شوم ما ویل پوه نه شوم دا لار خو تر جنته نه ځي او زما ګریوان د کور مخې ته په غنو پروت دی زما ګریوان د کور مخې ته په غنو پروت دی اوس چې په لاره ځي د ځمکې نه اوچته نه ځي ډېره مننه جي او دا چې اغیار پکې میوې خوري دا په څه خبره دا چې اغیار پکې نادان صاحب دا چې اغیار پکې میوې خوري دا په څه خبره تا خو به ویل چې څوک جنت ته بې محنته نه ځي ډېره مننه جي او څوک جنت غواړي څوک جانان غواړي څوک ډېرې پیسې څوک جنت غواړي څوک جانان غواړي څوک ډېرې پیسې مانځه ته یو سړی هم بې له ضرورته نه ځي ډېره مننه جي او د خان ډېرې ته به د خان سلام ته څنګه لاړ شي د خان ډېرې ته به د خان سلام ته څنګه لاړ شي منظر خو کله کله کور ته هم بېسته نه شي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه جي اماد زما رور دی او غالبا چې ما ورته مخکې یو ډالۍ کړې ده د نړۍ دی د نړۍ دی ښه اماد رور تا ته ډالۍ وي او ورسره شاهزیب دی مېلمه دی چونکې دی هم پکې شامل کړو وایي مینه پر هر نه کړي د ټول عمر ناسوري نه کړي عباس صاحب دا دی که مینه پر هر نه کړي د ټول عمر ناسوري نه کړي عشق لا زواله دی د یو ماښام سروري نه کړي ډېره مننه جي او دا ځلې زړه یوازې نه پرېږدم د یار کلي ته دا ځلې زړه یوازې نه پرېږدم د یار کلي ته ورسره ځمه څه کم عقل دی مجبوري نه کړي ډېره مننه جي او نن یې مقتل ته نه ځم نن مزاحمت کوم نن مقتل ته نه ځم نن مزاحمت کوم زه په خپل قتل باندې نه یم خو دستوري نه کړي ډېره مننه جي او ما ته خو وایي چې حرام دی په دنیا کې شراب ما ته خو وایي چې حرام دی په دنیا کې شراب زم اوس د شیخ خبره راغله چې انګوري نه کړي ډېره مننه جي ډېره مننه ما ته خو وایي چې حرام دی په دنیا کې شراب زم اوس د شیخ خبره راغله چې انګوري نه کړي سبا ته خپلې وینې غواړم د پښتو په ژبه سبا ته خپلې وینې غواړم د پښتو په ژبه چېرته د خپل سپرلي حسن غروري نه کړي ډېره مننه جي او هغه خو هسې د یو څو ګلونو کر کړی دی هغه خو هسې د یو څو ګلونو کر کړی دی په دې سودي نظام یریږم چې مزدوري نه کړي دا کړی که تاسو ماته نه وایي چې بیا ووایه دا به زه بیا ووایم ځکه چې دا ډېره زما خوښه ده وایي هغه خو هسې د یو څو ګلونو کر کړی دی په دې سودي نظام هغه خو هسې د یو څو ګلونو کر کړی دی په دې سودي نظام یریږم چې مزدوري نه کړي او دا سړی څوک دی ورپسې چې د کافر چغې دي دا سړی څوک دی ورپسې چې د کافر چغې دي تش د کافر ورته هر کس وایي خو سوري نه کړي دا سړی څوک دی دا سړی څوک دی ورپسې چې د کافر چغې دي تش د کافر ورته هر کس وایي خو سوري نه کړي او ما د مانځه نه پس دعا کې خدای نه یار غوښته ما د مانځه نه پس دعا کې
خدای نه یار وغوښتو ملایان خدای ته په زارو شول چې منظوري نه ډېره مننه جي ډېره مهرباني دا خو انتخاب دی عباس دی که عباس انتخاب کړي دي ډېره مننه او حضرت علي زما رور اورې ما مردان حضرت علي دی مردان زما روره دا کلام تا ته ډالۍ او تا سره سره یم د سنادان او جواد وایي دا دی د زوال صادر کې پټه رنګیني لاړه دا دی د زوال صادر کې پټه رنګیني لاړه هغه د خمار بوډا شو هغه د مستی سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلي سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلي دي ښه شوه چې د ډېرو رقیبانو بدماشي لاړه ډېره مننه جي او دا دی رورې مړ کو د یو څو کسو مفاد الله دا د رورې مړ کو د یو څو کسو مفاد الله دا د په روانه جنازه کې رورولي لاړه ډېره مننه او ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو ښار کې غنم پرېوتل په کلي کې خانې لاړه ډېره مننه جي او ما چې د درخو د لوپټۍ تپوس په جارو کو د درخو د لوپټۍ تپوس په جارو کو هغه د ویرې نه بربنډه عیاشي لاړه او زور د قهرجن ماښام اوبه شو بام نه پرېوتو زور د قهرجن ماښام اوبه شو بام نه پرېوتو وخته د توجنو اننګونه د سرخي لاړه او غر کې سړک وځي ډېره لویه ترقي وشوه غر کې سړک وځي ډېره لویه ترقي وشوه ورکه ترقي شه د بلبلو ازادي لاړه وایي غر کې سړک وځي ډېره لویه ترقي وشوه خو ورکه ترقي شه د بلبلو ازادي لاړه او ډېر په لوی اواز مې د منظر نصیب ته وژړل اوس زما په مینه باندې پوه شوه چې ځواني لاړه وایي ډېر په لوی اواز مې د منظر نصیب ته وژړل اوس زما په مینه باندې پوه شوه چې ځواني لاړه ډېره مننه جي ډېره مننه او انشاءالله په بل پروګرام کې به تاسو سره بیا دې ملګرو سره حاضرېږو تر هغه دمه درنه غواړو اجازت الله پامان